بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. راځو ملګرو آل پروګرامز اکسیسریز. تیر لیکچر کې ملګرو موږ تاسو نو په فول ډیټیل سره ویلو. دې لیکچر کې ان شاء الله موږ تاسو میس پینټ وایو. کله چې ملګرو زه پینټ باندې کلیک کوم ما ته اتوماتیکلی پینټ پروګرام اوپن کیږي. دې ته وایي پینټ پروګرام. راځو ملګرو د ډیفینیشن وایو چې پینټ څه ته وایي. زرا لما what is image paint. what is image paint. image paint څه ته وایي. image paint کې ملګرو دوه لغتونه دي، یو image دی بل paint دی. image مایکروسافت ته وایي، paint پروګرام نوم دی. راځو دغه دواړه وایو. image stands for Microsoft and Microsoft is the name of a company which is located in America. The owner of this company is Bill Gates. This company produces computer software. image مایکروسافت ته وایي، مایکروسافت کمپنی نیم دی، دا امریکا کې دا چیرمن بیل ګیټس دی او دا کمپنی کمپیوټرونو لپاره سافټویرونه جوړوي. paint means to color. paint معنا دا رنګول. MS Paint is a Windows program in Microsoft production which is mostly used for basic picture editing in different shapes creating. MS Paint دا د Windows program دی او د Microsoft کمپنی تولید دی کوم چې زیاتره استعمالیږي د ساده عکس تغییراتو لپاره او مختلفو شیپونو جوړول لپاره استعمالیږي. The default extension of MS Paint is PNG. کله چې تاسو په MS Paint کې تغییراتو کوي، سلیکل پکې کوي، شیپس پکې کریټ کوي، کله چې تاسو دا سیف کوئ نو تاسو ته اتوماتیکلی PNG کې به دا سیف کیږي، یعنی PNG ایکسټنشن به دا ولري. PNG څه ته وایي دلته لاندې وایو. The file is called bitmap image. دغه فایل ته bitmap image وایي، لکه څنګه چې نوټ پیډ ته ټیکسټ ویلي دې ته bitmap image وایي. And the executable name of MS Paint is MS Paint or PBrush. The executable name MS Paint یا PBrush دی. Some extensions of MS Paint are listed below. The MS Paint یو 6 extensions لاندې موجود دي. PNG P Portable N Network G Graphics JPEG Joint Photographic Expert Group JPG Joint Photographic Group TIFF Tagged Image File Format TIF Tagged Image Format GIF Graphical Interchange Format BMP Bitmap. دغه کوم یو خشو کوم یو ښه کوالټي والا دی، کوم یو کم سایز والا دی، دا د نوټس کې موجود دي. better for best quality is PNG and for low space and good quality is JPG. د ښه کوالټي لپاره چې هغه صفا وي HD کې وي دی PNG دی. دې لپاره لو سپیس لپاره یعنی چې کم سپیس ولري، چې کم ځای ته نه ونیسي او ښه کوالټي لپاره هغه JPG دی. یعنی PNG ډیر سپیس نیسي خو کوالټي ښه ده. JPG هم کوالټي ښه ده خو سپیس یې کم دی. د PNG نه JPG کوالټي ښه نه ده. د MS Paint environment. MS Paint چې کله تاسو اوپن کې تاسو په دې شکل باندې پر مخ راځي. MS Paint is the consist of MS Paint مشتمل دی په دغه 11 برخو باندې. اول Quick Access Toolbar. دی اوله برخه ته Quick Access Toolbar وایي. دویم Title Bar دی، دې ته Title Bar وایي. دریم Caption Buttons یا Control Buttons دي، د Caption Button یا Control Buttons ویل شي. Minimize Maximize Close دا. څلورم Paint Button دا، دې ته Paint Button وایي. پنځم Tab دا Home Tab. شپږم Ribbon دا Home Ribbon. دغه موږ سره Home Ribbon موجود دی. کوم ټیب باندې چې تاسو کلیک کړئ هغه کې دننه دې ته Ribbon وایي. کوي باندې کلیک کړئ ویو کې خپل Ribbon دی. Home باندې مو کلیک کړئ دی، Home کې خپل Ribbon موجود دی. وم ګروپ دی Clipboard Group. موږ ته ګروپ انتخاب کړی دی Clipboard. Image Tools Shapes Colors موږ سره مختلف قسمه ګروپونه موجود. اتم رولر دی، دې ته رولر ویلی شي. نهم سکرول بار دی Vertical Horizontal. لسم سټیټس بار دی. یولسم ډراونګ ایریا یا ورکینګ ایریا موږ سره موجود ده. دا موږ سره د MS Paint ډیفینیشن. زه راځم وینډوز بټن R دې کې MS Paint لیکم، ماته څه اوپن کیږي MS Paint اوپن کیږي. یا یو بل نمبر ته لیکم PBrush. P مطلب Paint Brush ماته MS Paint اوپن کیږي. دا موږ سره تیوري کلاس. نیکسټ به ان شاء الله موږ تاسو پریکټیکل وایو، پوره به ان شاء الله MS Paint په دویم لیکچر کې ختمو.